السلام علیکم ګران دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. راځو سوال دی، جنسي تیری څه دی او جنسي تیری څو ډولونه لري. کوشش وکړئ دا ویډیو په ښه دقت سره واورئ او معلومات حاصل کړئ. جنسي تیری څه دی؟ جنسي تیری یعنې بې له رضا جنسي رابطه. راځو کله چې یو نفر راځي وایي پلانکي نفر پر ما جنسي تیری وکړي، په دغه وخت کې تاسو څیړنه کوونکی شخص مه اوسئ، ریسرچر مه اوسئ. ریسرچر یعنی هغه څوک چې څیړنه کوي. یو ښځه راځي یا یو نارینه وایي ډېر په ښځو کې دا مسایل منځته راځي. یو ښځه راولاړېږي وایي مثلا میړه پر ما جنسي تیری وکړي، یا هم د نږدې محرمو خپلوانو سره یو نفر یادوي چې پر ما یې جنسي تیری وکړي. سوال اوس خبره وسول، اوس راځو چې شته دې ته راځو چې تاسو هغه کس چې دا اورئ چې پلانکی نفر پر ما جنسي تیری وکړي، تاسو کوشش وکړئ چې دغه خبرې باندې ژر اکشن هم اجرا نه کړئ. یعنې مه څیړنیز کس اوسېږئ، ریسرچر د ځانه مه جوړوئ، او مه هم داسې کوئ چې راولاړېږئ چې او مثلا زما پر خور یا زما پر پلانکي نفر جنسي تیری کړی، ځم پلانکی نفر وشنم. د دې لپاره چې تاسو مطمئن سئ چې آیا جنسي تیری سوی دی که نه دی سوی، تاسو باید اول ځان مطمئنه کړئ. مخکې له دې نه چې جنسي تیري ته داخل سو، زه تاسو ته یو څو خبرې کوم د هوښیارۍ په اړه کې. موږ څو ډوله هوښیاري لرو. هوښیاري پر 3 ډوله ده. یو هوښیاري ده، یو نیمه هوښیاري ده او یو ناهوښیاري ده. اوس راځو دا څه رقم ده. تاسو به د ټیټانیک د کښتۍ د اورېدلې. د ټیټانیک کښتۍ ولې غرقه سول؟ د ټیټانیک کښتۍ په دې خاطر غرقه سول چې د کپتان د ټیټانیک کښتۍ په ساحل کې یا د دریا په منځ کې د یخي د یو غره سره وجنګول. د داسې فکر کوي د ټیټانیک کښتۍ ډیره یو قوي کښتۍ ده، نو که زه دا د دې سره وجنګوم دا کښتۍ به دا یخ په 2 ټوټې کې د یخی، نو زما کښتۍ ډیره قوي ده. هغه چې ورسره تصادف یې وکړي د کښتۍ ماته سول او خلک یې ګڼ شمېر مړه سول. راځو دا څه کیسه وه. د غر د اوبو په منځ کې زه غر تاسو ته معرفي کوم. کله چې تاسو د اوبو په منځ کې دغه د یخي و ټوټې ته متوجه کېږئ، دغه یخ پر سر باندې لږي په مابینځ کې او بیا په اخر کې دا ډېر یو قوي یخ دی، یعنې ډېر قوي یخ دی چې حد نه لري. د انسان هوښیاري هم دغه رقم موږ مثال ورکوو. په اول سر کې موږ یو څه هوښیار یو او نیمه هوښیار دی او یو ناهوښیاري حالت دی. ناهوښیاري حالت زموږ د کله چې موږ د مور په نس کې یو د هغه وخت څخه جوړیږي. یعنې موږ یو حافظه لرو د هیجاني حافظې په نامه. زموږ هیجاني حافظه د مور د رحم څخه شکل نیسي. بعضې شیان زموږ نه یې په یاد، موږ د دې توانایي نه لرو چې په یاد یې راولو. په ناهوښیار حالت کې پراته دي، د یخي په اخر حصه کې موږ نسو کولی هغه چې شي کو را په یاد یې کو، خو هغه زموږ په وجود کې سته. نو راځو دغه د هوښیاري حالات مې درته تشریح کړل. بعضې وخت جنسي تیری په ناهوښیاري حالت کې کیږي. ناهوښیاري حالت یعنې څه؟ یعنې د مور د رحم څخه رانیولې بیا تر ننه پورې چې ډېر شیان ستا سره سوي چې ستا په اولو 4 کالو کې د ژوند سوي دي، ستا سم ترې نسې را په یادولی، ناممکنه دی چې را په یاده کړې، خو بیا هم ستا په وجود کې تاثیرات سته. راځو بعض وخت ښځې د دې دعوه کوي چې پر ما جنسي تیری وسو. جنسي تیری دلته څو ډولونه لري. یو جنسي تیری دا دی کله چې جنسي رابطه ونیسي، د ښځې خوښه نه وي چې جنسي رابطه ورسره ونیسي، دا هم جنسي تیری دی. قناعت یې نه وي ورکړی د جنسي رابطې دپاره، جنسي رابطه ورسره کوي، جنسي تیری دی. یو خیالي جنسي تیری دی، په حقیقت کې نه کیږي دا جنسي تیری، بلکې دا یو خیال یې، دا په ناهوښیار حالت کې دا نفر احساس کوي چې زما سره جنسي تیری سوی. اصلا په جنسي تیری سوی نه، نفر د ځان څخه خبرې کوي ما سره جنسي تیری وسو.
یو حقیقي جنسي تیری دی چې بیله دی چې ستا رضایي یا بیله دی چې د دا نفر سره ته د جنسي روابطو رسمي اجازه لیک ولري ستا سره جنسي رابطه کوي چې دې ته موږ جنسي تیری وایو. مثلا یو نفر راولالیږي یو دم پرې یو ښځې حمله کوي جنسي رابطه په زور ورسره نیسي دې ته جنسي تیری په ټوله دنیا کې ویل کېږي او سخته سزا هم لري. خو هغه جنسي تیری چې په خیالي توګه یې په ناهوښیاري حالت کې دا ډاکټران کولی سي روانشناسان البته روانشناسان کولی سي دا تشخیص کړي. نو د نن دپاره هدف مې د ویډیو څه دا و چې تاسو کله د دې سره مخامخ کېږئ چې پلانکي نفر زما سره پر ما جنسي تیری وکړي تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس درک کړئ دا کس ناجوړه دی. هغه که جنسي تیری په خیالي توګه واوسیږي که چیرې جنسي تیری په ناهوښیار حالت کې واوسیږي که چیرې جنسي تیری واقعا سوی او یا هم جنسي تیری مثلا د رسمي کس سره د میړه سره هم بعض وخت کېږي. ګورئ موږ روانشناسان د روابطو متخصصین و میړو معاینې ته وایو چې میړو معاینه ته غوږ ونیسه. غوږ راته ونیسه چې چیرې ستا و جنسي رابطې ته زړه کېږي او ستا میرمن آماده نه وي ته خپل د میرمنې سره خبرې وکړه وته ګرانې زما و جنسي رابطې ته زړه سوی دی زه غواړم عاجله جنسي رابطه ونیسم. عاجله جنسي رابطه څه شته؟ ښځه مداخله نه پکښې لري ښځه هیڅ کار نه کوي ښځه فقط خپل تن ستا وجود په لاس درکوي ته ډېر په چټکۍ سره خپل جنسي رابطه نیسې او د جنسي رابطې وروسته خپل ښځه په غېږ کې نیسې او د مننې دپاره هغه یو څه عمر د ځان سره ساتي. دې ته موږ چټکه جنسي رابطه وایو چې د نارینه هغه غوښتنه پوره کوي چې دی په عاجله توګه و جنسي رابطې ته ضرورت لري. خو که چیرې یو نارینه راولاړ سي علم د دې نه لري چې خپل میرمن راضي کړي د چټکې جنسي رابطې دپاره یا یې مثلا دا اړوند معلومات نه لري دی راولاړېږي یو د میرمنې ته وایي چې زه غواړم دستي جنسي رابطه ونیسم او میرمن یې هم راضي نه یې راځي زړه یې یو رقم یې قرار په منځ کې خوابتیانې راسي په ناهوښیاري حالت سره یعنې بې له دې چې دا ښځه یې درک کړي دا راولاړېږي وایي چې ولا د میرین بد سړی دی تر څو ګوره زما نه وه خوښه جنسي رابطه ونیسم ده راسره ونیول. خو دلته باید میړه او میرمنې ته د دې آګاهي ورکول سي چې چابکه جنسي رابطه څه ده. معاینه هم باید دې ته آماده واوسي چې جنسي رابطه چابکه جنسي رابطه هر وخت چې میړه وغواړي ولیکي او میړه هم باید دا اړوند معلومات ولري که چیرې چټکه جنسي رابطه غواړي نو د میرمنې سره چې مفصلې خبرې کوي ځکه چې ښځې بعضې وخت جنسي رابطې ته نه آماده نو تاسو چټکه جنسي رابطه نیسئ او کوشش وکړئ دا اړوند معلومات خپل میرمنې ته هم ورکړئ خپله هم معلومات ولري. خو دا جنسي تیری کله چې یوه توصیه چې اوس موږ تاسو ته کوو کله چې یو نفر وایي چې پر ما جنسي تیری سوی دی هغه که هر رقم یې دا نفر متضرر کس دی. تاسو ریسرچر مه جوړېږئ څېړنیز کس مه جوړېږئ چې څېړنه کوي ته ودرېږه جنسي تیری سوی دی که نه دی سوی اصلا ورته اوکې زه ډېر خواشینه یم چې تا دا حالت تجربه کړی دا ډېر بد حالت دی زه تا احساسوم. خو راځو جنسي تیري ډولونو ته یو ځل بیا تکراروم. جنسي تیری ډولونه یې دا دي چې بعضې وخت دا په فزیکي توګه وسي او بعضې وخت په فزیکي توګه نه کېږي په خیالي توګه یو نفر 100% باوري چې پر ما جنسي تیری سوی دی او بعضې وخت انسانان په ناهوښیار توګه دا وایي چې پر ما جنسي تیری سوی دی. بعضې وخت میړو معاینې د سوی تفاهم له وجې چې میرمن په دا نه خبره چې میړو معاینه کولی سي چټکه جنسي رابطه ولري نو دا فکر کوي چې پر ما جنسي تیری سوی دی. بعضې میړو معاینه موږ لیدلي چې معاینه یې وایي میړه پر ما هره ورځ جنسي تیری کوي دې ته جنسي تیری نه وایي دې ته ناهماهنګي وایي د چټکې رابطې. چټکه جنسي رابطه باید وپېژندل سي. د هغه شیان دي چې ما نن د جنسي تیري اړوند تاسو ته ویل چې تاسو ته یو ذهني جوړ سي چې هغه کس چې وایي چې پر ما جنسي تیری سوی دی هغه ناجوړه کس دی مرستې ته ضرورت لري باید روانشناس ته معرفي سي. تاسو باید څېړنې پر ونه کوئ او دا ورته ونه وایاست چې زه باور نه در باندې لرم یا دا کار استی دستی. دا کسان ډېر ضروري کسان دي یو د ټاپ 1 کومک غوښتونکو کسانو څخه دي باید کومک ورسره وسي. مننه چې غوږ مو نیولی دی.